ملګرو سلامونه. مخکې ویډیو کې موږ پر دا دی او دی خبرې کړې وې. اوس د همغو مرستیال فعلونو پر تیر مهال یعنی وا وو وو او وې خبرې کوو. اوس مهال کې وایي دا لیلا ده، خو که تیر مهال وي دا لیلا وا یا دا باور وو او دا لیلا او باور وو. په مفرد کې یو واو راځي او جمع کې دوه واوه راځي. خو که نومونه دواړه ښځینه وي بیا د و په ځای وې راځي. دا نازو او زرغونه وې، یعنی که دوه یا څو ښځینه او نارینه نومونه یو ځای سره راغله بیا و ورته راځي. خو که یوازې ښځینه نومونه وو بیا ورته وې راځي. دا ډول که سوالیه وي بیا ویلی شي چې ښځینه وي دا څوک وه، که نارینه وي بیا وایي دا څوک وو، که جمع هم وي نارینه وي بیا وایي دا څوک وو. مثلا 3-4 کسان په لار روان دي نارینه دي، ته به وایې چې دا څوک وو. خو که دې نارینهو کې ښځې هم وي، 2 ښځې وي یو نارینه وي یا 2 نارینه وي یوه ښځه وي بیا به هم وایي چې دا څوک وو. خو که څو ښځې په لار روانې وي ته یې نه پېژنې بیا به وایې چې دا څوک وې، وې بیا ورته راځي. نو هیله ده چې دا توپیر باندې به تاسو پوهېدلي یاست. یوه بله خبره دا ده چې استاد زیار وایي چې مفرد ته دې 2 واوه راشي. مثلا ودې ویل شي چې دا باور وو او جمع ته دې بیا د و په ځای ول راسي، یعنی کوم وخت چې جمع وي او نارینه مرستیال فعل ورته راځي په ځای ول راوړي. خو کومې پخوانۍ پرېکړې چې شوي هغو کې دا راغلي چې که مفرد و واو د یو راسي او که جمع و ډېر دې راسي. استاد زیار یو دا دلیل هم وایي چې یو توری څنګه د یوې کلمې په ډول راوړل شي. بیا یوه ورځ ما ورته ویل چې مثلا انګلیش کې آی هم د یوې کلمې معنا لري، هم توری دی او هم کلمه د آی یعنی زه کلمه شو. او څو ورځې مخکې ما له استاد صمیم سره په دې بحث کوو، بیا هغه ویل چې یوازې و نه ده چې یوه کلمه هم ده او یو توری هم دی. هغه د تږی او وږی مثال ورکړ. تږی وږی ده ویل چې دا ګی چې ده دا وایي رستاړي په ډول راغلی او تی او واو چې دي دا توري دي. ویل چې دا یو توری ده، یو کلمه ورسره جوړه ده. دا هم بل یو توری ده خو یوه کلمه ورسره جوړه ده، شاته رستاړی راغلی. دا اختلافي مسلې دي مګر یادونه دا پکار ده چې تر ډیره دا قاعده کاریږي چې د مفرد لپاره یو واو راځي او د جمع لپاره 2 واوه راځي. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ، پښتو لرنینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. غزا نور زما شخصي فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر دی. ښه ورځ ولرئ.